ولسمشر غني تازه او تاریخي وینا څه یې وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په پلازمینه کابل کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د خبرو پر مهال ویل موږ سولې ته د رسیدو لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونو بله غوره لار نه لرو. ولسمشر غني د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې دغه راز د وینا ترڅنګ افغانستان او ټول جهان اسلام ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارکي وویله او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روح ته دعا وکړه. د ارګ څخه د خپره شوي خبرپاڼې له مخې په دې مراسمو کې ولسمشر غني دا هم ویل موږ نن د یو داسې شخصیت د میلاد په مناسبت راټول شوي یو چې د هغه مبارک د ژوند او سیرت په اړه زرګونه لیکنې او څېړنې شوي دي او تر هغو چې دا نړۍ وي د هغه بزرګوار له سیرت ویناو او لارښوونو څخه به زده کړه دوام ولري. ولسمشر وایي پر جګړې ټینګار باطله طریقه ده او زیاته یې کړه په دې ورځو کې چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان حکومت مخ کې هم اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جګړې اورونه مړه کړو. هغه زیاتوي دې موخې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده تر څو د قرآن عظیم شان ترڅنګ سیرت احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات مطالعه شي تر څو په دې ډول یقیني شو چې پر جګړې ټینګار د باطل طریقه ده. غني وړاندې څرګنده کړه موږ چې پر جمهوري او ولسواکي نظام او انتخاباتي حکومت ټینګار کوو په حقیقت کې پر عدالت ټینګار کوو او د عدالت تر ټولو غوره بیلګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لارښوونو او سیرت کې لیدلی شو. ولسمشر غني د وینا پر مهال نه د کوم شخص او نه هم د کومې ډلې نوم واخیست خو وی ویل داسې کسان شته چې اوس هم په ویرې او فتنې سره سولې ته لومړیتوب ورکوي او د اسلامي هیواد ورانول د ثواب کار بولي. د یادولو ده ولسمشر غني د دې غونډې په پای کې په کلکه وویل موږ به په هغه وخت واقعي او دوامداره سوله ولرو چې عدالت ته ژمن واوسېږو. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې خامخا شریک کړئ. مننه.